یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو سره مسجد کې تشریف فرما دی او صحابه کرام هم تینا غیر چاپیره تشریف فرما دی. په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته او فرمایل چې اوس په مسجد ته یو جنتی را داخل شي. صحابه کرامو د مسجد دروازې طرف ته نظرونه کړل چې اوس به څوک داسې خوش قسمته او نیک عمل والا را داخل شي. په دې کې یو کس را داخل شو، صحابه کرامو سره کېناستو. دغه کس چې ظاهرا دا چې څه نیک عمل نه ښکارېدو. په دویم ورځ باندې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو سره مسجد کې تشریف فرما دی او صحابه کرام هم تینا غیر چاپیره تشریف فرما دی. په دویم ورځ باندې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمایل چې اوس به مسجد ته یو جنتی را داخل شي. صحابه کرامو بیا د مسجد دروازې طرف ته نظرونه کړل چې اوس به څوک داسې خوش قسمته او نیک عمل والا را داخلېږي. په دویم ورځ باندې بیا دغه صحابي را داخل شو. په دریم ورځ باندې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اوس به مسجد ته یو جنتی را داخل شي. په دریم ورځ باندې بیا دغه صحابي را داخل شو. په دغه صحابه کرامو کې عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه هم موجودو. دغه عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه ډیر زیات جلیل القدر او ډیر نیک عمل والا صحابي و. دغه عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه د په یو ورځ یو شپه کې به یو قرآن پاک ختمولو او هر ورځ به روزه نیوله او په ټوله شپه به الله رب العزت په نفلونو په تهجد باندې ولاړو. نو دغه عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه په زړه کې خیال راشي چې دا خوشخبري خو ما ته پکار وه، ځکه چې نیک عملونه خو ډېر زیات زه کومه، دا خوشخبري خو ما ته پکار وه. د ده په زړه کې خیال را پیدا شي. نو دې په زړه کې وایي چې دغه صحابي خو څه ظاهراً څه نیک عملونه هم نه کوي، خو کېدای شي چې دې په پټه باندې څه عملونه کوي، خلکو په مخ کې داسې نیک عملونه نه کوي، خو کېدای شي په کور کې په پټه باندې څه خاص عملونه کوي. نو دې ځان سره دا سوچو کې چې زه به د سره میلمه شم دغه صحابي سره او زه به د ده عملونه وګورم چې دې کم داسې نیک عمل کوي چې دغه عمل زه په ځان کې راولم او ما ته هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف نه د جنت خوشخبری په دنیا کې ملو شي. چې کله مجلس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ختم شو، صحابه کرام خپل کورونو ته لاړل. نو دغه عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه د دغه صحابي کور ته لاړو او ورته وویل چې زه تا سره میلمه یم، زه تا سره میلمه جوړېدل غواړم. نو دغه صحابي ورته ووایي بلکل راځه، په سر سترګو ستا میلمستیا قبوله ده. دغه صحابي سره عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه میلمه شو. یوه ورځ یې ورسره تېره کړه، دویمه ورځ یې ورسره تېره کړه، درې ورځې ورسره تېرې کې. په دغه درې ورځو کې به د عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه د دغه صحابي په هر عمل باندې بې نظر کولو چې زه د عملونه وګورم چې د کې کم داسې خاص عملونه موجود دي، ځکه چې د باره کې د نبوت د خولې نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې نه د جنت خوشخبري درې پیرې اورولې شوې ده چې زه دغه عملونه اوس پیدا کړم چې کم داسې خاص عمل دی کوي چې دغه عمل زه په ځان کې راولم. چې درې ورځې ورسره تېرې کې هر عمل ته به نظر کولو، خو لیکن د به کې څه داسې خاص عمل پیدا نه کو چې د زړه تسلي شوي چې او د دې عمل په وجه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنت خوشخبری اورولې ده، داسې عمل پکې پیدا نه کو. درې ورځې پس عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه د دغه صحابي ته ووایي چې ملګریه خفه نشې، تا سره زه میلمه شوې دې دپاره وم چې زه ستا عملونه وکورم، ځکه چې ستا باره کې د نبوت د خولې نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خولې نه د جنت خوشخبری درې ورځې مسلسل اورول شوې ده چې جنتی به مسجد ته را داخل شي، ای کې ته را داخل شوې. بیا فرمایلی چې جنتی به مسجد ته اوس را داخل شي، ای کې ته را داخل شوې. په درېیم ورځ م فرمایلی چې اوس په مسجد ته جنتی را داخل شي، په هغې کې م ته را داخل شوې. زه تا سره میلمه شوې دې دپاره ومه چې ستا عملونه وګورم، خو لیکن پتا کې ما داسې خاص عمل پیدا نه کو، ته راته ووایه تا کې څه عمل دی داسې. دغه صحابي
حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه ته عرض وکم چې په ما کې داسې خاص عمل خو نشته دی، زه خو داسې خاص عمل نه کوم کم چې تا په خپلو سترګو باندې صحیح کړل همدغه عملونه کوم. نو دا خبره چې عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه ووري مایوس شانتی شي او خپل کور طرف ته روان شي. چې څنګه دې کور طرف ته روان شي دغه صحابي ورته آواز ورکړي وایي دې خوا راشه بچیا، وایي په ما کې دوه صفتونه شته دی، په ما کې دوه خاصیتونه شته دی، تر اوسه مې چاته ویلي نو خو تا ته یې وایم. وایي ما کې یو صفت دا دی چې کله مسلمان ته څه خوشحالي ورسیږي زه په هغې باندې خفه کېږم نه، زه لاسه په هغې باندې خوشحالېږم، د مسلمان په خوشحالۍ باندې زه خوشحالېږم. او دویم عمل دا د زړه ته داسې اشاره وکړه وایي په دې زړه کې د مسلمان بغض زه نه ساتم، وایي زه په دې زړه کې د مسلمان بغض نه ساتم. دا خبره چې عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ ووري داسې ټوپ ووخي وایي هذا هو هذا هو هذا هو، عمده هغه عمل دی، عمده هغه عمل دی د کوم باره کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنت خوشخبری اورولې ده، عمده دې عملونو په وجه تا ته د جنت خوشخبری اورولې شوې ده. نو زما عزتمندو که چېرې ما او تا هم په ځان کې دا دواړه صفتونه راولو که نه چې د مسلمان په خوشحالۍ باندې خوشحال شو، خفه کېږو پې نه، خوشحالېږو پې، او په دې زړه کې د مسلمان بغض نه ساتو، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه خوشخبري او دغه زیری زما او ستا دپاره هم دی چې او مؤمنه ته جنتي که چېرې دغه دوه صفتونه ما تا په خپل ځان کې راوستل. زما عزتمندو که جنتي جوړېدل غواړئ دغه دوه صفتونه په خپل ځان کې راولئ. ټیک شوه جي؟ الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوي، دعاګانې به کوو. الله پامان.